څو د ملک وارث ونه وهي سرونه، هومره چیرې قرارېږي سمې غرونه. وارث د هیواد مشر یا سرلښکر یا دفاع کوونکی یا محافظ په مانو کې دلته خوشحال خان خټک کارولی دی. تر څو پورې دی د وطن دفاع ونه کړي، غلیم دښمن شرخوښي رقنګر حمله کوونکي ته سر غوڅ نه کړي، وایي نه شړي، ماتې ور نه کړي، تر هغې پورې په هیواد کې امن نشي راتلی. معنه دا ده سمې غرونه په کراره کېدی نه شي. یا به ستا په وره نارې وي یا به ژاړې، یا به ستا په وره نارې وي یا به ژاړې، یا د تا له لاسه ویر د چا په ورونه. دو کاره دي. یا به ستا په کور کې ویر ماتم وي یا به د دښمن په کور ویر ماتم وي. که تا په کور ویر ماتم و ته به فریاد کوې، ژاړې به، تا ته به ماتې هغه درکړې وي. که دښمن ته دې ماتې ورکړه، هغه په کور به ویر ماتم وي، ته به په ارامه په قلاره وې. دی وایي چې دوه کاره دي په جګړه کې یا د وطن په دفاع کې. رخنګر د ملک پرې مګ د په خپل ملک کې، په حکمت، په زر، په زور، په لښکرونه. رخنګر معنا شرخوښې، ترهګر، ټیرریسټ، فساد کوونکی، شر جوړونکی. په هر حال کې، په هیڅ حال کې هم خپل هیواد ته، خپل وطن ته، خپل ولسوالۍ ته، خپل ریاست ته، خپل دولت ته پرې نږدې. حکمت استعمال کا، زر استعمال کا، زور استعمال کا، لښکر استعمال کا. که دې پرېښودو، که دې بروسه وکړه، که دې ادبار وکړه، که دې د مکر او فریب نه ځان خبر نه کړه، په وطن کې به یو ځل یو ورځ ضرور ستا په وطن کې شر جوړوي. دی وایي چې په هر حال ترهګر چې دي پرې نږدې خپل وطن ته. هر حکمت استعمالوي، که دولت استعمالوي مال، که زور استعمالوي، که لښکر استعمالوي. څو په تورو په توبریو په نیزو شي. بل شعر چې دی په دې کې یو بله خبره کوي اوس. څو په تورو په توبریو په نیزو شي، دا د لومړني شعر نور فردر الابوریشن دی یا وضاحت دی. صد چندان شي په تدبیر په هنرونه. کوم څومره کار چې په تورو په توبریو په نیزو کېږي، توره او نیزې خو شاید ملګري پیژني، خو دا توبری چې دی دا د غشي په سر کې چې کوم اوسپنې نرۍ لګېدلې وي، دا ایرو شان چې وي، دې د توبری وي. کوم کار چې په تورو په توبریو په نیزو کېږي، صد چندان شي په تدبیر په هنرونه. او توبری یو بل ځای کې مې استعمال خوشحال خان خټک ډېر ښه کړی دی چې د عاشق د او غشي ویره بویه چې توبری یې سراسر زهر آلود دی. او ورور او زوی د ملک په کار کې قتل کېږي. ورور او زوی د ملک په کار کې قتل کېږي. نور په واړو باندې جوړ شول محضرونه. محضر مختصر عدالتي امر دی یا حکم دی چې عدالت ته حاضر شه، دربار ته حاضر شه، سوال جواب درنه کېږي. ورور او زوی د جنگ په کار کې، د ملک په کار کې مړه شول، قتل شول، او ته روغ راغلی. ولې؟ وضاحت وکړه. حساب کتاب احتساب چې دی د دې خبره. او بې د تیغ له آبه نورې اوبه نشته. بې د تیغ له آبه نورې اوبه نشته چې جنګجوی سره ساړه کټټرونه. جنګجوی معنا جنگ کوونکي، عسکر، پوځ وغیره وغیره. دی که د جنگ په میدان کې، په مورچه کې، په سنګر کې د اوبو تمه کوي، نو اوبه نشته دی. یوازې هغه اوبه وي کمې چې تا خپل تیغ له ورکړې وي، تورې له ورکړې وي، خنجر له ورکړې وي، نیزې له ورکړې وي، هغه دې پې تېره کړې وه، دغه اوبه پاتې دا اوس استعمالوه. او دا د دې استعمال د دښمن سر غوڅول دي یا قتلول دي یا ماتې ورکول دي. نو خوشحال خان خټک وایي چې بې د تیغ له آبه نورې اوبه نشته چې جنګجوی سره ساړه کټټرونه چې تنده پې ماته کړي. تنده که ماتوي، دښمن په وینه به مات کړي، خوشحال خان خټک وایي. او د سردار د ریاست ونه په وینو، د سردار د ریاست ونه په وینو، نه چې د سردار د ریاست ونه په وینو، په لړشنو د اعدا کسمرونه. نو دا دې شعر کې ډېر زیات شدت دی د ریاست د قیام لپاره، د تحفظ لپاره چې کوم تصور دی هغه ډېر شدید تر دی. او هغه دا دی چې د سردار ریاست چې دی د هیواد پاتې کېدل چې دي، د دې د ونه چې شنه پاتې شي، ثمر ونیسي، میوه ونیسي، سوری ورکړي، تحفظ ورکړي، اوبه پیدا کړي، اکسیجن پیدا کړي. مطلب دا د پرمختګ علامت دی ونه.
خو دلته استعمال داسې کړی چې د دې ونې ژوندي پاتې کېدل چې د ریاست د دې ونې ژوندي پاتې کېدل. دا په څه باندې دي؟ دا د لړشنو په لړشنو د ادا ثمرونه. اوس ادا اول ترجمه وکم، بیا ثمر او بیا لړشنو باندې راځم. ادا د عدد جمع ده، دښمن یا غلیم ته وایي. ثمر میوه ده، مجازي معنی ګټه ده دلته په دې شعر کې. او لړشن د وینو ګړوب، خړوب، ډنډ. شورګر کې چې تاسو کوم ودروئ په ټکي یا په غوږې کې، نو پای کې شولې کرل کېږي، وریجې کوي، تر څو اوبه نه وي پکې، نو هغه شولې نه شنې کېږي، هغه وچه شورګر کلم نه وي. شورګر همیشه خړوب یا اوبه ولاړې وي، ډنډ ولاړ وي. نو دی وایي چې د دښمن د وینو، د دښمن ماتې چې دا د دې د وینو ډنډ چې دی دا به ستا د ریاست ونه شنه ساتي. اوس دا لغوي معنی شوه. او مفهوم دا دی چې دښمن که دی زورور و، دښمن که دی طاقتور و، دښمن که دی مټور و، ته به کمزوری یې، ته به ځان زورور ساتې، ته به ځان خپل ریاست ژوندی ساتې. او د هله کېدی شي چې دښمن دې کمزوری کړي، ماتې ورکړي، قتل یې کړي. دا د خوشحال خان خټک تصور دی د ریاست. په میدان کې توی خیدي د سر ویني، نه چې ډکه سینه وړی له ځیګر خونه. میدان نه ژوبل تک چې دی نه خدای چې د سر ویني دې توی شي. یا د مرد غوندې شمله د دستار پرېږده، یا په سر کړه لکه ښځې میزرونه. او بل شعر ته ورځم، خدای چا ورته یخکم څوک به پرې پوه شي، خدای چا ورته یخکم څوک به پرې پوه شي، ما ویلې هر یو بیت د دفترونه. نو خوشحال خان خټک وایي چې زما د شعر هر شعر چې دی، هر بیت چې دی، دا دفتر دی. تاریخ باندې پوهېدل پکار دی، په سیاست پوهېدل پکار دی، د ریاست په کار پوهېدل پکار دی، په حکمت پوهېدل پکار دی. او دوی دا خبرې چې کوم پرې څوک پوهېږي، یو معنی دا ده. بل دا چې زما خبرو ته وخت څوک نیسي، راپورته کېږي څوک. یو شعر کې بل ځای کې وایي که نه چې زه چا لره وهم قدر چاز ده، په بور وسېزه دا تورې قلمونه. نو خوشحال خان خټک په دې کلام کې مقطع نشته دی. مقطع هغه شعر دی کوم چې شاعر خپل تخلص یا نوم ویلی وي، دا بغیر مقطع ختم شوی دی. خو دلته کې هغه د خپل کلام انډایرکټلی بلا واسطه توګه باندې تعریف او ستاینه هم کوي. شاعرانه تعالی هم ده چې زما په کار، زما په خبرو چې هر شعر مې، هر بیت مې دفتر دی، په دې څوک پوهېږي. نو یو خبر آخري کوم دا چې ضروري نه ده چې د هر کلام، د هر شعر د هغې د تصور سره، د هغې د بیان سره، د هغې د منشور سره ته اتفاق ولري. هغه وخت کې دغه ضرورتونه وو. په ځینې ځایونو کې جنرالایزیشن، سټیریوټایپینګ عمومیت کېده. په ځانګړې کچه خوشحال خان خټک د خپل مخالفینو په هکله، د ښځو په هکله وغیره وغیره چې کومې خبرې کړي دي. په اوسني دور کې ځینې پوهان وایي، ځینې مبارزان د ښځو د حقونو لپاره په ځانګړې کچه چې کوم خلک دی هغه وایي چې دا د منلو وړ نه دي. جنرالایزیشن، سټیریوټایپینګ چې دی په ځینې هیوادونو کې په دې باندې ډېر زیات بحث کېږي، ډېر خبره کېږي. نو زه ما یوازې تشریح وکړه، او د تشریح دا ده چې هر کلام تاریخ برخه ده. خوشحال خان خټک هر کلام چې دی هغه د هغه وخت د حالاتو مطابق ویلی وو. ځینې خبرې د هغه په دې اوسني وخت کې د اوسني ساینس، د اوسني حکمت او سیاست سره هم سمون خوري، شاید ځینې خبرې سمون نه خوري. ډېر وخت بعد تاسو ته حاضر شوم، روژه هم وه، او بله دا چې څه نور کارونه مې هم لرل، څه ناجوړتیاګانې او کیسې هم وي. نو هیله کوم چې دا کار به دغه شان روان وي وخت په وخت، تاسو ته ښه ژوند او سوکاله ژوند چې دی، او خوشحاله ژوند چې دی، او پرسکونه ژوند چې دی، او د خوشحالو ډک ژوند چې دی، دا د دې هیله کوم. او خپل خیال ساتئ، موږ هم یاد ساتئ په خپلو نیکو هیلو کې.